نو زمونږ سره وس کم سټینډرډ چې دی هغه دی PCI او بیا ورته ویل کېږي PCI DSS پیمنٹ کارډ انډسټری ډیټا سیکیورټي سټینډرډ. په دې به موږ بحث کوو. تاسو به زما په خیال چې بای د وی که تاسو والیوم صحیح نه درځي تاسو نو پلیز یا موبایل چینج کړئ. مطلب دا دی کوم موبایل کې مسله یا د موبایل سپیکر یې صحیح کار نه کوي نو هیډفون یې استعمال کړئ. انډراید موبایل کې ډیره مسله ده سپیشلی پاکستان کې چې کوم دی نو پته نه لګي چې ولې خو ډېرو کسانو ریپورټ وکړو او موستلی دلته موږ ډېر زیات چک کړو او یو ماډل دی I don't know what model was it په هغې ماډل کې زما خیال اواز چې په سپیکر باندې ډېر کم راځي نو پته نه لګي چې ولې. anyway تاسو به نور هم زما په خیال چې تنګ شوي یې چې دی څه په مخه لاګانو پورې نښتی دی. زمونږ لاګانې چې وې هغه دلته دا وې ګورنمنټ لا اینډ ریګولیشن هغه زمونږ ختم شو. اوس په موږ په دې فوکس کوو نن صرف په PCI باندې او بیا په دې کم ټایپس اف لیګل سیستم چې دی او ان شاء الله چې دین موږ دغه کې موږ مطلب دا دی چې دا ځوان موږ ختم کړو نو دا نیکست چې کوم دی دا به لګو دې ته به صبر وکړو او موږ به ډایرکټ جمپ وکړو دی او ته تھریټ ویکټرز چې کوم دي دا به ستاسو ډېر خوښ شي او په دې کې به ډېر زیات زبردست مطلب دا دی کوم تھریټ چې کوم د هیکرونو راځي کوم سایبر کرمینل چې دي او د هغې ته لاسې چې کوم د ګورنمنټس یا کمپنیان دي کوم سټرګل کوي نو هغه به ټول موږ ډسکس کوو او دا څه نمونه دي چې د حکومتونو ته او ارګنایزیشن ته د دې نه خطره ده دا ټول دلته دا دی ان شاء الله چې د دې سره موږ ډن شو موږ به بیا لاړ شو ډایرکټ په جمپ وو دی خوا صحیح ده لیر 2 چې دی موږ سکپ کوو ناو نو بیا موږ ډارک ویب دی ورلد ویب دی او بیا زموږ سره ډیپ ویب دی دا موږ ټول جدا جدا په جدا جدا ویډیو کې ډسکرپشن ته دې تاسو درکړم چې دا ولې امپورټنت دی وای منیجر چې دی هغه سوچ هغه لپاره کار دی یا هغه منیجر چې دی دا هغه د څه قسم مطلب دا چې سیکیورټي ټریننګ یا اویرنس هغه لپاره پکار دی او هغه بیا ارګنایزیشن ته انټروډیوس کی چې دا ارګنایزیشن چې د دې غټو جمانونو بچ کی نو موږ به د سیکنډ لیئر چې کوم دی په منځ کې چې دا کوم دی دا موږ ان شاء الله زه خو اول د لپاسه چې ختم شي بیا لاندې دی خو د دې نه بعد چې بیا موږ ارګنایزیشن دې لاړو نو بیا به هغه ډیر اوږد او لانګ ډسکرپشن دی بیا په هغه کې کمپیوټر دی او یو نیم دا بیا تاسو ډیر زیات خوښ شي خو په اصل کې راځي چې اوس موږ وردن نشو PCI DSS نو PCI چې دی دا څه شی دی دا لا ده او که دا سټینډر دی دا بای دا سټینډر دی تیسې کار شی او کله چې د انټرنیټ ته دور راغی او ورګرګټي پاس دغه کوم ها دی غواړم د انټرنیټ د دور چې کله شروع شو بیک ان 1960s کې پوه شوې خو بیا وروسته چې کله کریډټ کارډ کمپنیانو دغه ایوالو کو چې یاره اوس خو مطلب دا دی چې خلک به آنلاین سیلز کوي او دا نو دا موستلی د 20th century په اند کې 21st century چې کله شروع کېده نو دا یو قسم بوم شو پوه شوې نو داسې کار وشو چې ورګته خو give me 1 second نو کسٹمر چې به آنلاین سیل کو یا به داسې په بانکینګ کې مطلب آنلاین بانکینګ به یا به آنلاین داسې په ویب باندې سا غسل نو ډېر زیات یو قسم تنګوالی شروع شو او څنګه تنګوالی شروع شو چې کسټمرو به په مخه باندې کمپلاینټ داخلول او داخلول به یې داسې چې یاره زموږ نه پیسې لاړې ورکې شوې نو څنګه به ترې ورکېدې ځکه چې آنلاین هیکر چې کوم وو هغو به پیسې پټولې او داسې کار به یې کوو چې به د امازان باندې به بل تش نه امازان مطلب ای بی یا بل څه شی آنلاین یا داسې یو کارډ به په دوکان کې واغستو هغه به تش کارډ و نو هغې ته به د میګنیټ په تھرو باندې دا بل کارډ ټرانسفر کو نو په اوله کې خو خیر د فراډونو ډیر زیات شروع شو نو داسې کار وکړو د حکومت چې و دې لکوټې سلو لغه کو پروسس کو دې ډېرې لاګانې وکړې تاسو که خیال کړی به دې خوا چې موږ کمې لاګانې سټډي کولې ای دی دا ټولې لاګانې د حکومت راغولې چې پرانکې کار به داسې کوئ دغه شانتې کوئ دا کوئ یو نو مین که نه خو چې کله هم دې خوا د پرایویټ سیکټر چې ورته کوم وایي دا چې کله
مطلب دا دی چې په بوم کې شو نو دی دومره د دې د سیفټي لپاره لکوټې مطلب دا و چې ډیفیکلټیز وو تکلیف وو او د کسټمر چې کوم دی وی چې یاره مونږ خو آنلاین مونږ خو به مطلب دا د کارډونه مارډونه وکړو آنلاین به مو سیلینګ به وکړو خو دا خو هیکر دی په منځ کې یا کریمینل چې دی نو دی خو مطلب دا دی چې زمونږ د انفارمیشن به ولې زمونږ کارډ به استعمال کړي نو دا یو ویزا کمپنی چې کومه ده ام ایکس امریکن ایکسپریس چې کوم یو دی او دا بل ماستر کارت یو بل کې بل دی ډیسکوري زمانه یې رشه دی چې به کې ما ورچولې نه ډېر ښه شو خو په کې زمانه دلته یې رشه دی نو تو ورېګا ما کوشش وکړم ما کې اډ کیږي وګي خو سمجه ونه کړه چې کله ویډیو سٹارټ زما په خیال بیا اډیټ تمام د پریزنټیشن موډ کې anyway نو دی ویزا ولا چې و د دې سره خپل جدا ټیم و هغه و ویزا کارت هولډر انفارمیشن سیکیورټي پروټیکشن CISP دا غو یو خپل سیکیورټي یو ټیم وو بیا دا ماستر والا چې کم دی ماستر کارت والا د دې سره جدا خپل وو هغه وو ماستر سایت ډیټا پروټیکشن SDP وسره وو بیا ته دې سره زما په خیال چې امریکن ایکسپریس سره بیا وو امریکن ایکسپریس سره چې وو ډیټا سیکیورټي اپریټینګ پالیسی نو دا وو DSOP دا د دې جدا ټیمانو کنه ایوب کې هغه ماستر ډیسکوري کارت یو نه ډیسکوري انفارمیشن سیکیورټي اینڈ کمپلاینس DISC نو سوچ کوو څومره ډیر شي ټیمان مطلب دا چې هر یو سره جدا لاغونده کې و وسو سره هم شته خو وس کمباینینګ ده نو یاره دا یو قسم چې کوم ارګنایزیشن مطلب دا چې تاسو پی سي سٹور دی یا د یو بل سٹور دی یا تاسو د غنی اډه دا هغه کې مطلب غنی یو غاړي د پای کې تاسو جوس خرڅوي او پاره جوس مطلب دا تاسو الکترونیک پیسې علي د خلکو نه نو دغه الکترونیک پیسې علي نو خو تاسو په دې سلور پینځو کارډونو کې به یو کارت ایکسپټ کوئ کنه پوه شئ یا ویزا به یا ماستر یا ډیسکوري یا به امریکن ایکسپریس دا غټه کمپنیانې د دنیا پوه شئ دا غټ بانکونه چې دي دا کارډونه استعمالي دا سرویسز نو دی داسې کار وکړو چې یاره دی وی دا خو مطلب دا کسټمر زموږ باندې ټرست لوز کوي نو چې دی وی په موږ باندې کسټمر ټرست لوز کوي نو بیا خو یاره موږ له څه پکار دي چې موږ په دا ایشو چې دا خپل لاس ته والو ځکه چې حکومت خو بایا خو د خواکې او کار صحیح نه کوي پوه شئ دا MXO دا ویزا کارت دی او دا غټي غټي کمپنیانې دي پوه شئ نو دی PCI DSS دا یو سټینډر کارت دا سټینډر چې دا یو پرایویټ ټایپ کمپنی پرایویټ وته وایا ستاسو یو کانسپټ دی لپاره دی پوه شئ نو دسی یو قسم سټینډر دا دی ټول بانکونو رخکو د کریډټ کارت والا کمپنیانو او دسی سټینډر رخکو چې دی وی چې کم هم نمونه مطلب دا د بزنسونو چې کم دی هغه زمونږ کارډونه پروسس کوي یا ترانسمیټ کوي یا سٹور کوي یا ایکسپټ کارډ زمونږ ایکسپټ کوي پیمنٹ ایکسپټ کوي نو دا کمپلاین دی به خو باقاعده د ځان کمپلاین کوي مطلب دا چې تاسو ته پیزي سٹور دی او تاسو کریډټ کارت باندې پیمنٹ ایکسپټ کوئ او که تاسو PCI DSS کمپلاین نه وي نو تاسو به بیا مطلب دا دی چې دا کمی کریډټ کارت دا کمپنیان چې دی اتوماتیکلی تاسو بزنس نه کوي نو تاسو مطلب ویب سټ باندې دی بزنس نه کوي یا تاسو مطلب هر څه چې نن سبا خو خیر تھرد پارټي کمپنیان دي لکه پیپل شو ګوګل شو امازون هغه سره تاسو بس خپل ساين اپ وکړئ چې تاسو کچا کمپنی د غني سٹور دی تاسو جوس خرڅوي نو بیا کار وکړئ چې هغه پیپل باندې ایکسپټ کوي پیسې رااله چې هغه تاسو نه پرسنټیج کټ کوي نو هغه PSI هغه هډ ایکس تاسو نه کم شي خو د غټو کمپنیانو خدا شي نه کنه غټو کمپنیانو خو د میلیونو پیسې باندې مطلب دا پیسې ټرانزیکشن چې دی زیو راځي دا غوړه پر PSI چې دا ډیره ارزانه ده داغه باندې لګي تقریبا 1 لک 1.5 لک روپۍ لګي د هر کال یا 2 کالو او هغه باقاعده چې په دا 12 کم مین ریکوایرمنټس چې دي په دې باندې به باقاعده کمپلاینس کیږي زه په یو کمپنی کې ما کار کوو نو زما هغه کمپنی کې تقریبا 2.5 کال ما کار کړو او په 2.5 کالو کې زیو سایت بیک اپ چې ما زموږ سیکیورټي ټیم چې کوم او ایزو په سیکیورټي کې موږ چې کوم کمپلاینس نو هغه سره سایت بیک اپ مونږ ما به سره د PCI DSS لغه کو کمپلاین کو او یاره ډیر یو خبره کوم ډیر زیات هډ کو پوه شئ
one of the it was a good experience. ډیر زیات هډیک او ډیر زیات لینتي پروسس او بورینګ پروسس او دومره چې سړی دماغ خراب کی پوه شوې خو بس دا اډیټر چې کم دی بس هغه خدای پاک کسي بس مطلب دا دی چې سو ته یاره مضبوط شوی دي نو پته نه لګي چې دې ته څنګه I don't know how they can do it, you know what I mean? They are great people. او نو زمونږ سره دا 12 کم requirements چې دي په دې کې زمونږ سره د system build and maintenance on security network پوه شوې build and maintain a secure network پوه شوې بیا د دې سره زمونږ دا 12 چې دي دای ډیوایډ کړي دي دا 12 ډیوایډ کو 2 ته مطلب 6 او 6 کنه نو دا 6 categories دی پوه شوې دا اولنې چې په دې کې 1 2 دی په دې بل کې 3 4 دی 5 6 دی دا ټول به ډیوایډ کړي دي او دا 1 2 چې دی دا خو باقاعده ته دی مطلب دا دی چې ما چې سره بیک اپ کوو نو تقریبا 45 to 47 pages چې دی د دې ټول لغو دا کمپلاینس او دا بیا مطلب په دې کې دنه چې بیا کم هغه کې یس او نو او یو شی بل شی چې ته پلانکې شی دي سي کې یسي جو نور کوېسچن کولاو کې هغه شی اوري هغه ته ارګنایزیشن ته کمپلیکسټي پوری کار چې تاسو ارګنایزیشن چې دی اسنمونه لري زی وز زو به یو एग्जांपल درکم ما چې کمپنۍ کې مخکې کار کوو منګه به پیمنٹ ایکسپټ کوو نو زمونږه کال سنټر هغه ریکارډینګ چې بچا موږ ته به کسٹمر خبرې کولې هغه موږ له کارت نمبر راکوو په فون کې نو زمونږه د یو کوډ راخړی چې کله به د کارت نمبر شروع کو نو هغه به مطلب بي لاګدي سی بشو ځکه چې دا هغه आवाज به موږ ته نه راته هغه به د سکیورټي پرپس لپاره دی پی اس آی ریکوایرمنت نو هغه به ریکارډ کېدو نو یو ورځ د شی او چې زمونږه داس اٹیک وته وي پوه شئ زمونږ یو ډیولپر زمونږ کم پیمنٹ سیستم او یو شی دا کوډونه چې سکرپټ چې راخړو هغه ډیولپر نه غلطي شي و او هغه سیستم زمونږ الټه په موږ باندې داس یو ته کوم ډینایل اف سرویس چې دی پوه شئ هغه زمونږ په سیستم باندې راغله او هغه سکرپټ یې الوزولیو او خیر او زمونږ سیستم هم خراب کړو نو بیا چې سیستم ریکور شو دا خبره چې د 15 کالو مخکې خبره ده پوه شئ زه اوس پای کمپنیانو کار نه کوم هغه مطلب کریډټ کارت ریلیټډ نو هغه کمپنی چې هغه ډیر شي ریکارډینګ کړو ځکه چې داغه دلته یو قسم سرویس په دې پرووایډ کوو او په هغه سرویس هغه زما په خیال چې 40 to 60,000 کال چې کنه هغه 7 to 8 hours کې راتلو 60,000 man across the country پوه شئ د بیا چې کله کې رادیو سیستم په کې راغو بیا ډیر دغه حد نسی وو نو د سی سرویس په هغه پرووایډ کوو او غټه کمپنی نه نو هغه کمپنی چې تقریبا د هغه سکرپټ چې والوتو او هغه یو اپته هغه ریکارډینګ کړو او ټول ریکارډینګ چې وو هغه کې د کریډټ کارت نمبر وي نو هغه دومره غټه مسله او بیا چې زمونږ خو کوم ریکارډینګ چې هغه بیا مونږ مطلب دا ډیلیټ کولې دا هغه مونږ پروف دی پی اس آی اډیټر ته خو چې دا مونږ ډیلیټ کړی دی هغه بیا مونږ غټه مسله وا پوه شوې نو هغه ځکه چې هغه کې بیا دغه راځي چې زمونږ کوم ډیولپر چې هغه ټریننګ دومره نو او په دې پی اس آی کې خو باقاعده ویل کېږي هم چې ستا چې کوم پرسنلز دی هغه به ټریننګ هم کوي دا به کې ساید لغه دی ریکوایرمنټس دی پوه شوې نو زمونږ سره انیوی زمونږ سره پروټیکټ کارډ هولډر ډیټا چې کوم دی باغې کې به د کارډ انفارمیشن د کارډ هولډر چې کوم دی زوی ما اوس کسٹمر دی د کسٹمر انفارمیشن به باقاعده چې دی هغه پروټیکټ کیږي او مینټین ولنربیلیټي مینجمنت پروګرام مطلب دا چې دا هغه یو مینجمنت پروګرام دی چې باغې کې پته لګي چې کوم ځای کې ولنربیلیټي دی ویکنس دی په سیستم کې یا په ارګنایزیشن کې چې هغه ریمیډیټ کینې دا قشانتي زمونږ د مطلب دا چې ارګنایزیشن کې دي سي یو زمونږ ولنربیلیټي راغلی او زمونږ ډیولپر خلکو د جوړه دومره پته نه و implement strong access control measure دا وګورئ خیر د لیست نه زما اساس یې اس اس پی کې دومره ډیټیل ته دا نه وځي نه تاسو دومره ډیټیل ته ضرورت شته خو anyway as a manager تاسو له دا پکار ده چې تاسو او پیژنئ چې یاره دا مطلب دا د PCI DSS څه شی دی PCI DSS دسی یو قسم پروګرام دی یو سټینډر دی چې هر هغه بزنس چې هغه کریډټ کارت ایکسپټ کوي ماستر ویزا IMX او ډیسکوري نو هغه به د PCI DSS کمپلاین او که هر هغه بزنس چې هغه پیمنٹ ایکسپټ کوي
یا هغه تھرو هغه به یا داسې سروس استعمالوي لکه پیپل چې هغه په هغې پیپل په تھرو باندې راکوي، نو بیا هم اکسپټیبل ده، ځکه چې پیپل چې دی هغه PCI DSS دی، هغه PCI هغه په دې PCI باندې مطلب دا دی چې ټوله ورځ په دې ټول عمر په دې باندې پراته وي او ته څه وایي they breathe on this که نه، نو ځکه چې PCI چې دی که PCI نه و نو پیپل اکاونټ او پیپل داسې چې دي دا به کار هم نه کوي، دا به بیا وایلیشن ته لاړ شي. anyway د ټول نه PCI چې کوم دی PCI ورژن دي هغه هر یو 2 دقیقه 3 دقیقه 4 کاله دی نو هغه اپډیټ کیږي او دغه شان دی بیا 3.2.1 اوس چې دی دا کرنټلی دا دی 3.2.1 anyway okay. نو وس په دې کې دلته دا سوي دا وایي چې د PCI دا کم نوې ورژن چې راوته دی 3.2.1 هغه SSL سرټیفیکیټ چې دی هغه نه اکسپټ کوي او نه TLS چې کوم دی SSL سکیور ساکټ لیر او ټرانسکرپټ لیر سکیورټي دا د SSL سکسیسر دی، دا SSL چې دی دا پریډیسیسر وته وایي اوري مطلب دی چې مخکینی ورژن فارمل خو داسې شی دی چې کله هم د اوس خو موږ خیر د ځان ته اسانتیا لپاره هر یو کس وایي SSL سرټیفیکیټ دې انسټال کړی دی ان ریالټي نو SSL سرټیفیکیټ چې دی هغې کې vulnerability راغلی و ویکنس پکې راغلی دی چې څوک هم انسټال کړي هغه ویب سایټ چې سکیور نه وي او سو ډو TLS چې کوم دی په دې کې ورژن 1 and 1.2 چې دی دا هم ابسلیټ دا هم کار نه کوي، دا هم په دې کې vulnerability په دې باندې موږ وروسته بس ګپ لګو ان شاء الله چې کله ارګنایزیشن ته وردنه شو او کمپیوټر او نتورکینګ موږ بیا فوکس کوو نو ان شاء الله دا ټول بیا تاسو ته میک سنس کیږي. وس کرنٹ ورژن چې کوم دی په 2018 کې اگست 2018 کې چې ریلیز شوی دی دا 1.3 TLS ورژن 1.3 چې دی نن سبا په ویب سایټ باندې دی او ویب سایټ باندې چې کله تاسو ویب سایټ ته وزټ وکړئ google.com او هغه ورته راشي هغه لاک بٹن چې وته وي خلک وایي دا SSL سکیورټي دا وایي SSL DCC دا په اصل کې TLS SSL چې دی لانګ بایګان او تللی دی. anyway زه امید کوم دا تاسو په دې باندې لوکټې پوه شوئ دا PCI DSS چې دی دا ولې دی او د دې څه داسې اهمیت دی پوه شوئ که هر هغه بزنس چې هغه پیمنټ اکسپټ کوي د کسټمر نه هغه به PCI DSS کمپلای ني که هغه کمپلای نشو هغه پیمنټ نشي اکسپټ کولای او که هغه داسې کوو هغه کمپلای نه و د PCI اډیټر دی پیرالو نو بیا به جرمانه کوي هم هغې جدا جرمانې دي او بزنس چې دی هغه بیا په بیگ ټربل کې به 100 روپۍ ګټي او د 100 په ځای بیا 0 روپۍ ورکوي نو not worth it پوه شوئ. زه امید کوم تاسو به دې پوه شوئ او اوس زموږ نیکسټ کوم ټاپک چې دی ان شاء الله هغه به موږ په دې ټایپس اف لیګل سیسټم باندې او دا ټول چې دی که نه دا به تاسو ته ان شاء الله تعالی دا به تاسو ته زبردست میک سنس شي چې کله موږ د ویکټر چې کوم دی دا ویکټر دا وو د دې نه بعد بیا موږ لاړ شو دې ته او د دې نه بعد بیا موږ راځو ارګنایزیشن ریم ته دا کوم ډومین چې دلته دی دا ټول ډومین به بیا موږ تاسو ته وایي چې دا ولې دومره امپورټنټ دی دا څه وجه ده چې دا ارګنایزیشن په میلیونو پیسې ورکوي چې ګران او ایکسپنسیو CISO چې کوم دی چیف انفارمیشن افیسرز یا سیکیورټي پرسنل چې کوم دی پیسې ورکوي 1 لاک 2 لاک ډالر پر کس ورکوي او مطلب دا چې سیکیورټي چې دا پرووایډ کی ارګنایزیشن دا د دې ولې دومره اهمیت دی دا ټول به تاسو ته میک سنس شي اوري او بیا به دې کې جدا چې دی مطلب دا خو خامخا دا لاګانې چې دی دا وګورئ ایون دا ډېرې بورینګ دي زه په خپله باندې ډېر بور کېږم اکثر چې ګورم خو end of the day worth it پوه شوې end of the day چې نو لکه ډېره مزه وکړي زه پوه شم نو بیا چې مخکې د تو په ارګنایزیشن کې نو ته اتومیټیکلی ایز ا مینیجر یا ایز ا سیکیورټي پرسنل ستا اتومیټیکلی کامن سنس یا ستا کوم رویه چې کومه ده کوم یو تھینکینګ چې دی هغه سیکیورټي ټایپ وي هیکینګ میکینګ دا پتندر والی پوه شوې سیکیورټي مایندسیټ تا به ارګنایزیشن هایر کوي هیکینګ تا به ارګنایزیشن کیک کوي پوه شوې هایر کول ښه دي او که فایر کول ښه دي نو هایر کول زما په خیال ښه دي باقي پیسې هم سړی ګټي او بیا مزې کوي. الله پامان.